خوست کې وروستیو شدیدو اورښتونو او سيلابونو خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اړولي دي. د خوست ولایت مرکز ځاځي میدان، صبریو، یعقوبیو، باک، اسماعیل خیلو، مندوزیو او د نادرشاه ولسوالیو په اړوندو سیمو کې د وروستیو اورښتونو او سيلابونو له امله 10 کورونه او شاوخوا 20 دوکانونه، 80 جریبه کرنیزه ځمکه او یو پلچک زیانمن شوي. همدارنګه په باک ولسوالۍ کې پر 30 جریبه ځمکه کرل شوي حاصلات له منځه تللي دي او د ګوربزو ولسوالۍ پر مسیر د شمال لوی او مهم پل هم د سیلابونو له امله نړېدلی او له استفادې لوېدلی دی. د خوست ولایت مقام د رهبرۍ له لوري اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې څو ژر تر ژره مسلکي او تخنیکي ټیمونه زیانمنو سیمو ته واستوي، د اوښتو زیانونو هر اړخیزه ارزونه ترسره کړي او د اړتیا وړ بیړني او عملي اقدامات ترسره کړي ترڅو د زیانمنو هیوادوالو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي.